ولې ځیرک خلک بعضې وخت لویې تېروتنې ترسره کوي؟ ممکن تاسو دا باور ونه کړئ چې ځیرک خلک ولې تېروتنې ترسره کړي، اما څېړنو ثابته کړې چې ډېر وخت ځیرک خلک لویې تېروتنې ترسره کوي، ځکه دوی فکر کوي چې ځیرک دي، سمارټ دي او دوی خپل قدرت ناسم ارزوي، کبر پیدا کوي او دغه کبر د دې لامل کېږي چې دوی ناسمې پرېکړې په خپل ژوند کې ترسره کړي. بل دلیل دا ده چې دوی د خپلو نظریو په اثبات او د نورو په ردولو کې په ذاتي ډول وړتیا لري. دا د دې لامل کېږي چې دوی یوه موضوع له هرې زاویې او له هر اړخ څخه ونه څېړي او په بیړه پرېکړې ترسره کړي. بل دلیل دا دی چې دوی له ماشومتوب څخه ستایل شوي وي، ستاینه یې شوي وي، صفت یې شوی وي چې ځیرک دي او دوی په خپل ځان او په خپلو وړتیاوو له حد څخه ډېر باور لري. دا باور د دې لامل شوی وي چې دوی ډېر کارونه ترسره کړي او هر کار وکړي. بالاخره د دوی تخصص ځان اوښتی وي، ځکه چې ډېر کارونه ترسره کړي وي، په یوه برخه کې دوی تخصص نه لري، په هره برخه کې دوی فعالیت او کړنې ترسره کوي. بل دلیل دا دی چې دوی له نورو خلکو زده کړه نه کوي. دوی هر چا ته دا صلاحیت نه ورکوي چې دوی ته د یو څه ور وښیي. دوی همیشه دا فکر کوي چې سم ځواب له دوی سره دی. دوی د نورو په نیمګړتیاوو کې دومره ډوب وي چې خپلې نیمګړتیاوې د دوی څخه هېرې شوې وي.